शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिमो मसरून कसरून अमदिली पंडाल के दिलरना रोगली वलमुना खास दे जरगे मसर महमूद खान या दे पश्तून जोरान वर्दंग मसर मंजूर पश्ती नेरा चे तेरा मसरून रोगली दी दबा टूलता दे रद तला सालुम का खास कर ओखानी ता चे मुपवितांगुस्ती दी वदता स्पेशल सालुम दाय नन چې د کیمه جرګه جوړه شوې ده مشر محمود خان چې اعلان کړی و هغه د عثمان شهید په جنازه باندې چې زه به جرګه راغواړم نن هغه جرګه راغوښتل شوې ده ټول پښتون قام په هغې کې قبایل دي هغه که خیبر پښتونخوا دي هغه د جنوبي پښتونخوا دي ټول راغلي دي او دلته پکې ناست دي زه په دې بیا د تفسیر سلام کوم چې دا ټول خلک یې سره په یو ځای کړه ډېره مننه خو اوس موږ یو خبره په دلته کې بار بار کوو چې جرګې راغلې جرګې وشي مخکې به شوي وړې وړې جرګې شوي دي یا غټې شوي دي خو دا جرګې چې موږ کوو چې د دې ته ریزلټ راوړو د دې ته نتیجه راشي اکه نتیجه نه راغله او که جرګې مشترک شوی نو لاړ شو بیا خو به داسې وي هغه یو خبره ده لکه د یو مړي چې جنازه وکړي خلک بیا واپس لاړ شي په کار دی چې دغه جرګه موږ داسې کامیابه کړو صرف دا دی د دوی والا هم ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ والا جرګه نه ده دا سټیج د دوی دی دا ټوله د مظلوم پښتون قام جرګه ده چې دا یې راغوښتې ده او دلته به ټولو کسانو ته د خپل د زړه درد خپل غابه دلته بیانوي چې موږ ته راته شوي دي زه که دلته د وزیرستان حالات نه کوم بیان نو بیا به دا ډېر زیاتې وي د وزیرستان حالات د 2002 یا 3 نه چې اول د جنوبي وزیرستان نه شروع شول د ټول پښتانه سره بد شوي دي بیا د قبایلو سره خو خاص کر شمالي او جنوبي وزیرستان یې برباد کړي دي اوس هم روان دي اکه ټارګټ کیلینګ دی اکه غوکول دي اکه زمونږ په وسایلو او په چلغوزو په هغې باندې د دې جبیر ظالم ریاست قبضه ده چې کله په 2002-3 کې په جنوبي وزیرستان کې دا گیم شروع شو دا خلک وژنه بیا به وي چې چیچن دي ازبک دي تاجک دي زه صرف د دې جرګې په واسطه د دې ریاست نه تپوس کوم چې آیا ما دا چیچن چا پېژندل دا ازبک تاجک عرب نه کومه راغلل په وزیرستان کې که په شمالي کې دی که په جنوبي کې دی خو نه ایرپورټ شته چې انټرنیشنل ایرپورټ وي دی په ایرپورټ راغلی وي نه پکې دریاب شته سمندر چې دوی په لنچونه کې راغلل دغه ریاست د دې پالیسۍ راوتل په موږ یې مسلط کړل موږ یې ټول په مړه کړو چې کله دا ډرامه یې شروع کړه بیا به یې وایي چې موږ دا د ریاست پالیسي ده که پالیسي ده صرف د ما د پښتون دپاره ده ما به پرې وژنې ما به پرې ګوډوې بیا چې کله په وزیرستان د جنوبي نه راغله هلته به تاسو ته خبر وای چې د علي د خاندان یې 18 کسان شهیدان کړل نور چې چېرته هلته وزیر مسعود دا مشران قبایل یې شهیدان کړل نو بیا هلته اپریشن شروع شو چې دغه نجات ته کپلانې دی بیا راغو چې دلته اوس چېرته چې شمالي ته راغله په شمالي وزیرستان کې بیا ټارګټ کیلینګ دی مشران وژنه ځوانان وژنه دا به په مختلفو نمونه چې د دې سره پاتری اچولی دا پلانې اچولی دی دا د دې ریاست ظالمې جبرې پالیسۍ مړه کړه خو چې کله به چا اواز کوو بیا به یې ورته وایي چې خولې ته ټک ورکړه اواز ونه کړي هغه بیا به نن د پښتون ژغورنې وردنګ ته شاباسي ورکړه دا خولې بیا دې خلاصې د دغې خلکو بیا په شمالي وزیرستان کې روزانه قبایلي سرداران مشران یې مړه کړل چې دا جاسوس دی دا پلانې دی بیا وایي چې دا اپریشن کوو چې دا څه اپریشن کوې چې زه خو دلته کې په دهشتګردو پسې راغلی یم خلکو ورته وایي چې اپریشن وکړه دا خو دې دهشتګرد راته ختموي اپریشن یې شروع کړ اوس اووم کال دی
ऑपरेशन ये दहशतगर्द के खिलाफ न हो ऑपरेशन ये का हो आय दमा द इज्जत हो दमा द गाडर हो दमा द खस्त हो दमा द कंपल हो बेचे कला वर्ता स्पिन वे चताफ दमा कोरोना उड़ान कड़ल एमा मार्केटुना द उड़ान कड़ल जदे पो टंटुके पाते क्रम जदे बेइज्जत क्रम जदे मार क्रम बेदता गिलावरती चे लहजे साख्ती दी वले जबता पो संदरो के यादा हो दुमरा मुल्टे के रता दे तशकारो पोला चता करी दी एताबा प्लारता वायो एताबा निकता वायो चतारी आफत पाकिस्तान रता करी दी बार बार दवायो चेकल ऑपरेशन ओको खालक रावल पुटेंटो के ओ जमाखल काम चापो खारदार तार अख्तराब तपाते दे मदाखिलो तिदगी और तरा नूर इत्मनदाई काम जने दल तके पाती दी पदे प्रणटोनो के पाती की खपलो वतन से न देख लिया चिबे गुम कसान बूजी आबा वर्दाई च तबा गरता न दे तबा पटीता न दे तबा डॉक्टर ता न दे मा सारा बा एंट्री कावे आज द युग कलिना बल कलिता जी बे बदा एंट्री कावी खुशे कला दागे ना 50-60 का साल द टोपो के द असले सारा जी आगा द दे नहीं आगा ने एंट्री सा न सा द बनो द पेशवर पर रावरा से दा दाज़िया तेरा वांडे देता बा स्पिना खबरा को देता बा स्तर के क्या चाहो वो तो आ खबर लाड़े चेताबा प्लानी कड़ीवी दाबा डिंगी कड़ीवी मूस प्लाने और डिंगी न मानो तो माता चुक प्रश दवाल तक बैली मशांदी कब सरांदी तज़मा पूल मतबी ग्रुपुन वातमाता वड मला पातेशो आका दे असंजान नवांता दे मौलाना मिराजुद्दीन नूर मोहम्मद पेरे पातेशो आका कुम परस्ती दे बशीर बेलोर ओदे हारून बेलोर और नूर चिकुम मरतरतुना ज़ियाद शादतुना वटल चराशा आखिर ओस्मान शहीद बंदे उधरेगा बियादा ददरा बंदे छोड़ नशो और दाना बादे पदे पालिती बंदे वजनी तो उस ब्याहम वाया चमुन को चतवशवा तेर है राबा मुझ ब्याहरता हुआ है खुदे को वजीरिस्तान के मख्य दहशतगर्दी शुरू हुआ पता टूल बेल्ट के ब्याह शुरू शुवेदा मुझ उस ब्याह तक और तकाओ दगासे बावरता गुरु कदा दे मखनुए बाकाओ मुंग तपकार दे चमुन खेल खत्म को मुंग पके दा खत्म को दा प्लानी पर दे दा कम परस्ती दा मलादे दा सियासी दे जदे कुंता ब्याहम यो सवाल कवम दयो काम मशर या खत्म चे ब्याह रवान दी मुझ बांधे मुख्तलिफ हरबेरा रवानी दी तो मुझ मलकर क्या होगा ज़ियाद पश्तून सारा शवी दी खुद ब्याहम दरता वायमा चे कबाइल और सारा वजीरिस्तान बर्बाद ये का उसे बर्बादी का नहीं गोरा द जानी खेल बाया दावल चे दहशतगर्दी तरहगर्दी मादल तायु पिकराव कथा चे मुंग दहशतगर नहीं हो मुंग दहशतगर्दी शिकारियो आज कला राव अतल युम्याज बाय मरी गर्दावल ये बतुई न प्रश्नावल जना तासो आमन वाले वाड़े आमन दमोश ज़रूरत है दाद इंसानियत ज़रूरत है दाद पश्तन वाले दे इस्लाम ज़रूरत है नज़ामन दा देश तेजना लका आल्ता चीज़ माता रसूना मुख्तलिफ कंपरस पटेरा गलेवे सियासी रागलेवे मज़हबी रागलेवे ज़न्नन दे पुतालार के चीज़ नास्ती सुना दा पश्तने आका कंपरस्ती आका मज़हबी दी आका सियासी दी यो सवाल वर्ता कौमा चिता पश्तून दपारा पुयुदा इसे आमा कवई ची यु कसवे चा मूंग न कहो नु चा तपूस वरना वको ची मूंग बोले न कवे नु दोवर तवीली दी ची मलियान पुवालद वालिन न सारा पुयुदा कीगी नु पमांस के दमून न कहो तासो रा सारा पुयुदा दौलत होई तका न पुयुदा कीगी ची तासो सारा पुयुदा न से यारता वलद वालिन का यारता वलद वालिन का ची मूंग दर पतटूर रवान शो आका कबायली मशांदी आका कौमी मशांदी आका सियासी आका मजहबी मशांदी सिर्फ आगे
هر چا خپل سیاست دی خپل یې ووټ دی چې څه کوي ما بار بار ویلي دي بلکې په دې ما ته قسم راکړی دی دې سیاسي د مذهبي د کم پرستو راکړی دی که دلته به دا نام کوو چې په جاني خیل کې څونه راغلي وو احکام په دې شپږ پکې باندې اتحاد کړی وو چې په هغې کې دا نه و چې ته ملا یې په هغې کې دا نه و چې ته تبلیغي کې په دې کې دا نه و چې ته د کومې پارټۍ سره تعلق لرې هغې هغه ټکي ته اتفاق اتحاد کړی و لکه زمونږ د عزت چې زه د ځان عزت قباس کړ د دې خوریانې د مریانې د وروڼو د پلار د نیکه د دې عزت هم باچ کړه دا په موږ د هر چا هر انسان ضرورت دی بل زموږ چې جان زه خپل سر باچ کړه د بال باچ کړه د کام باچ کړه هغه زموږ مال دی وسایل دی حقوق دي راځئ دې ته خو سره ودرېږو دا ټول د انسانیت ټکي دي دې ته خو راشئ بل څه پاتې دي موږ ته که عزت دې زموږ خراب شو که سر دې زموږ خراب شو که زموږ مال دولت دی وسایل دي چې ده قبضه پرې کړې ده راشئ دا درې څیزونو ته ودرېږئ چې د ظلم خلاف ودرېږو دا بې انصافۍ خلاف ودرېږو د انصاف سره ودرېږو د بې حقۍ خلاف د حق سره ودرېږو په دې راشئ چې ټول په یو ځای شو چې دا څیزونه سره په یو ځای کړو قسم دی که تا ته چا ووایي د پښتون د مظلوم قام تا ته راغی او درته ویې چې ته پیسې ما ته ګټه په کور کې ما ته تور سرای ته وساته قسم که یو درته ووایي خو دې مشترک څیزونو ته خو راشئ د انسانیت ټکي ته خو راشئ خو په دې بیا نه ده چې موږ د مشرانو نه ګیلې کوو نه د محمود خان سره توپې جزونه شته نه ورسره ټینکونه شته نه د منظور سره شته نه د امر سره شته نه د ملو سره نه د شرپا سره نه د بل سره دا کام به موږ داسې ملاتړ کوو ټول به چې په ده باندې که ګولۍ و که لور و چوال موږ ورته ولاړو دا نه چې موږ ناست په بسترۍ کې بیا به وایي ډېرې ښې خبرې وکړې ډېرې نه تا خو نه پرېږده خو راشه تا خپل غاښ واچوه چې ټول ورسره ودرېږو که بیا دوی بیا نه کول بیا دوی توړه نه کوله نو بیا به پسې راپاسو نو دا کام به ورته ووایو نو دا سترګې چې به یې دا سترګې واچو ورته وایو چې نه بس نور بس که که ته زمونږ لیډري کولی شي خو که نه شي کولی بس نور بیا سره تنګونه خو راته په یو ځای شئ یو پلیټفارم جوړ کړئ چې موږ درپسې روان شو قسم دی که موږ ته تاسو نه دا وغوښته چې تاسو موږ ته کرسي راکړئ تاسو موږ ته بنګلې راکړئ تاسو موږ ته خو صرف بدا درنه وغواړو چې هغه کوم خدای پاک راکړي دي زمونږ چلغوزي غرونه مدنیات هغه چې موږ د دې کام دپاره وژغورو په دې باندې سره په یو ځای شو که بیا دا جرګې زه نن بیا د جرګې یو خبره کومه جرګه موږ ته داسې پکار ده لکه د موږ د قبایلي کله کلیوالې جرګې وکړي بیا دا نه چې جرګه د وکړه بیا ختمه شوه د دې جرګې موږ یو ټایم ورکړو اکه شپږ میاشتې ورکوئ اکه درې میاشتې ورکوئ چې دا اخري اعلامیه جاري شوه په دې به موږ ټول سره یو وو که د دې ټایم پورې ریاست په دې باندې کار نه وکړه زموږ دغه خبرې ونه منلې بیا به پکښې نو بیا به ورته جرګه کېږو که په دې نه وکړه بیا به ورته جرګه کېږو د دې جرګې به تسلسل وي داسې نه چې موږ بیا نن سره کښېنو سبا بیا نه وو خو د دې جرګې یا د دې دولت تحریک دا یوه فایده وکړه چې مخکې به موږ وی چې د جنوبي پښتونخوا دونه به راته لرې او ما خو چې که په لندن نه لرې دي خو اوس مې پته درته ویلی چې دا خو ډېر نږدې دي موږ به وایو چې هلته د پېښور بیا به وایو چې د جنوب د منځنۍ پښتونخوا راشئ چې ټول په یو ځای شو که عزت دی که خر دی که مال دی که دولت دی که زموږ حقوق دي که وسایل دي چې زموږ د هغه ظالم لاس ونیو د مظلوم سره ودرېږو د بې حقۍ موږ لاس ونیو د حق سره ودرېږو د بې انصافۍ لکه علي وزیر چې اوس هم په جیل کې دی دا زموږ سره بې انصافي موږ ته شک نه راځي دا موږ ته شک نه راځي چې موږ MNA په جیل کې صرف په خبرو په دې تم کړی دی چې علي لهجه سخته ده زه د ټول پنډال نه تپوس کوم چې چا په کور کې 18 جنازې وي 18 خدای دې چا نه وکړي خدای دې چې یو دا چا وشي هغه به څوک په سندرې کې یاد کړي
هغه به ووایي چې برګای جارنیل دی برګای غیټۍ لګولې دي نو موږ به څه چې یاره خو په ده کې غیرات نشته که څه هم دی چې علي ورته لهجه نرمه کړي چې زه په وزیر کام کې پرېږده چې نه به یې پرېږده دا به د حج لهجه چلوي صرف علي به یې نه چلوي نن هر یو د وزیرستان د پښتون د مظلوم قام هر یو کس به د علي په شانتې چلوي چې څو پورې دغه ریاست دا پالیسي دا جبر دا ظلم نه ختم کړی نو زه په اخره کې بیا د مشر محمود خان ډېره شکریه ادا کوم چې په دې عمر کې یا خو ځوان دی نن خو په هغه کې ډېر یا په لنګۍ کې راته ښایسته ښکاري خو که داسې جرګې به راغوستې زه په منظور هم غږ کوم او بله منظور په کراچۍ کې ویلي دي چې زه ورته وایم چې تاسو ټول سره یو پلیټفارم جوړ کړئ که زما د تحریک پکې دم کوئ چې زه یې درځم کړم دغه د مخامخ ناست دی چې په دې ټکو سره یو ځای شو سره ورشو دا ماته عمل په دې کې ما سره ویلي دي چې په دې نقطې در سره اتفاق دی د مولانا ورور راته ویلي عطاالرحمن ماته د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق ویلي دي دلته مختار یوسفزی رضا محمد لالا دې راته ویلي دي بیا موږ پاتې چکتي خو راشه چې په دې ټکو سره کښېنو نور چې څوک سیاست کوي څوک حکومت غواړي ورجار دی موږ په دې کې نه یو نور تاسو ما ټیم ډېر واخسته ډېره مننه